طبقه دا څنګه راوپاري، څنګه دا برانګیخته کې، څنګه دا د نظام په مقابل کې واقع کې. دې ته د داسې یو چا ضرورت نه و چې هغه د اشرافي وي. دې ته د داسې یو چا ضرورت و چې هم د هغه ادیب وي، هم د سیاسي وي، هم د شپون وي، هم د دهقان وي، هم د وجري او د منګي سړی، هم د ځوانانو په عواطفو او په احساساتو باندې پوهېږي، هم د ټولنې د طبقاتو ترمنځ د تعامل د کشمکش کیفیت ور معلوم وي، د خان او د مزدور ترمنځ، د خان او د ناظر ترمنځ، د حاجي صاحب او ملک صاحب او د کلي د یو غریب ترمنځ، د دوی ترمنځ هغه کوم تناو او کشمکش، کوم یو ډول نفرت یا دا شیان شته، هغه تارونه باید ور معلوم وي ورته په اصطلاح چې د یو وترنګه یو ښه اواز وکړي. دا تارونه عادي سړي ته نه ور معلوم، دا یو ادیب ته ور معلومي چې هم سیاسي حس لري، هم ادیب وي، هم یې سختې لیدلې وي. نو د طریقې انتخاب او د طریقې رامخته کېدل دا د دې وجې نه و چې د یو اشرافي سړی و، د کوم وزیر زوی یا وزیر پاتې شوی و، یا په دربار کې پاتې شوی و، یا مثلا د کوم داسې تاریخي تسلسل په لحاظ د کوم صاحبزادګان او خانزادګان او خونزادګان یا بل داسې دا څونه زاده کمپنۍ چې څونې دي د دوی پورې تړاو نه درلوده. هغه داسې یو څوک چې د خپلې ټولنې نبض ور معلوموه او خپله ټولنې سره د تفاهم ژبه دا ور معلوموه، د خلکو د راپارولو د راپاڅولو په هنر باندې پوهېده. نو د ادب خلک یا د ادب د فاکولتې خلک هغه دغه خلک دي چې دوی د ټولنې نظریات مهیا کوي. که پردي نظریات ورته د خپلو تسمیو یا نومونو په قالب کې وړاندې کوي نو هغه هم دوی دي. که خپل نظریات ورنه پردي کوي او د خلکو له ذهنونو یې راوباسي، راتوږي، په خپلو نظریاتو یې بې باوره کوي، هغه هم همدغه خلک دي، همدغه ادیبان، شاعران، لیکوالان، فرهنګیان، دا خلک دي. دښمن دوی ته ډېر متوجه وي، وایي چې دا خپل کړه. نو د ادبیاتو د فاکولټې یا په ټوله کې د ادبیاتو د ډګر خلک، که هغه شاعران دي، که هغه ادیبان دي، که هغه لیکوالان دي، که هغه مورخین دي، که هغه محققین او څېړونکي او نقادان او رسامان او چې څومره څه په ادبیات یا په هنر کې راځي، دا د دوی لپاره اول هدف وي، د مستعمرونو لپاره دا چې په هره طریقه یې خپلولی شي خپلوي، که یې په ارعاب او فشار باندې خپل کړل، که یې په ډالر او په منصب باندې خپل کړل، که یې په خپلو عقایدو باندې د قانع کولو په نتیجه کې خپل کړل، که یې په وعدو باندې تطمیع باندې خپل کړل، په هر څه باندې چې خپل کړل د ټولنې تکړه خلک به دوی رانیسي. تاسې ګورئ امریکایان چې اوله راغلل، اولینی کار چې دوی د کابل د نیولو نه 2-3 ورځې وروسته وکاوه هغه څه شی و؟ هغه راغلل په کابل کې چې من حضوري کې دلته یو زړه سینما وه، کابل نندارې به ورته ویل. په کابل نندارې کې دوی یو تیاتر وړاندې کړ، ما یادېږي یو تیاتر جوړ کړ او په عسکري دریشي کې امریکایي جنرالان د فاتحینو په حیث ناست وه او یوې کابلۍ ښځې چې هر څوک وه هغې په دې صحنه کې خپل تیاتر وړاندې کاوه. او په دا کم ځای کې چې تیاتر وړاندې کاوه دا ځای هم داسې په قصدي شکل داسې ځای انتخاب کړی و چې په هغه ځای کې د اور د سوځېدلو آثار، د اور آثار، د سوخت آثار په هغه ځمکه هلته ښکارېده، د ایرو په شکل پراته وو. دا په خپله دې ټولنې ته یو پیغام و، هغه دا چې تر موږ مخکې خلکو دلته هنر سوی او دا ایرې پرتې دي. دا موږ به داسې یوه زمانه درته راغلو چې 40 کاله دغه تاریخ به حذف شي، د جهاد او د کفر په خلاف د مقاومت او د نوو ادبیاتو او د نوې سایکالوژۍ د نوو نظریاتو داسې به بیرته هغه د ظاهرشاه زمانې ته نقل کړو چې دلته به څه کېدل هغه دا د نن بیا کېږي. دا یو مرموز حرکت و چې د فکر خلک پرې پوهېده او عامو خلکو ته دا یو عادي هغه ښکارېده، خو دا په حقیقت کې د ټولې ټولنې ته یو ابلاغ و، یو پیغام چې موږ دلته د فرهنګ د بدلولو دپاره راغلي یو، موږ د ټولنې د بدلولو دپاره راغلي یو، موږ د خلکو د نظریاتو، عقایدو، افکارو، قناعتونو د بدلولو لپاره موږ دلته راغلي یو، او د موږ د مصارف او د لښکرکشي او هوا او ځمکه او سمندر
د دې نه په افغانستان باندې موږ تمرکز او یرغل دا یو هدف لري او هدف دغه د چې د نن موږ شروع کوو. بیا د راتګ نه وروسته تر ټولو مهم او جدي اقدام دا په افغانستان کې دوی یا په افغانستان پورې مربوط چې څومره د قلم او د فکر د هنر او د ادب د خطاب او د وینا د تعبیر خلق و د اروپا، استرالیا، کاناډا، امریکا، روسیې له دې ټولو نه راټول راوی بلل. بیا هر چاته وویل چې څه کولی شي، راډیو جوړولی شي، تلویزیون خلاصولی شي، مجله جوړولی شي، تیاتر جوړولی شي، فلم جوړولی شي، شخصیه جوړولی شي، دولتي چوکاټ کې جوړولی شي، مشاعره کولی شي، ادبي ټولنه جوړولی شي، چې څه جوړولی شي USAID د تر شا ولاړه د فنډینګ نه مونږ کار د تاسې. نتیجه کې 2500 راډیوګانې ایجاد شوې، 85 تلویزیونه ایجاد شو. داسې ولس ته چې فقط 10% برخه لري، دا نور په جواري پسې مړه دي، ډوډۍ خو لا څه کوي. 85 تلویزیونه داسې ولس ته چې فقط 10% برخه لري، دا نور برخه بخي لري. او 2500 راډیوګانې داسې ولس ته چې هغه لا سواد ته ضرورت لري، الف ب پیژندلو ته ضرورت لري. یوازې 10% په ډېر تکلیف حروف سره آشنایي لري، باسواده دي. دا 80% دې ته ضرورت لري چې مکتب، کتاب، قلم وغیره ده. دومره ډېر راډیوګانو ته او دومره ډېر تلویزیون ته ضرورت ولې پېښ شو؟ ضرورت ځکه پېښ شو چې دوی د ولس تسخیرول او لاندې کول غوښتل. د دې لاندې کولو لپاره په امریکا کې هلته د رند کارپوریشن د تحقیقاتي مرکز شته چې د امریکا لپاره لوی لوی پلانونه جوړوي، لوی کارونه کوي. په هغه کې یو 9 کسه ختیځپوهان یا مستشرقین چې د زلمي خلیلزاد ښځه او دوی په خپله دوی هم پکې وو، دوی هلته یو څېړنه وکوله په لنډه موده کې. د څېړنې نتیجه یې دا وه، له ما سره شته دغه څېړنه یې، چې د راډیو او تلویزیون له لارې یا د څپو له لارې خپل مفاهیم څنګه هغو ځایونو ته ورسوي چې موږ نشي ورسېدی. ټانګ مې نشي ورسېدی، تیاره مې نشي کېناستی هلته، ولسوال مې نشي ګرځېدی، پوځ او پولیس مې هلته نشي ورتلی، مکتب مې نشي چلېدی، درې دي، غرونه دي، لارې ناواره دي، ولسونه دي د فکر د نظر سره نابلده دي. په لنډه موده کې څنګه د افغانستان فضا داسې کوشش لاندې راوړو چې یو فرد رانه خطا نشي. نو بیا یې ویل چې که دې ته اوس ته د مکتب او د نصاب او د معلم او د دې سلسله ورته نیسي، دا کلونه غواړي، پیړۍ غواړي. مکتب جوړوه، کتاب چاپوه، خلک شاګرد نیسه، استاد ورته نیسه، تنخواه ورته ورکوه، تمرین ورته ورکوه، امتحان د بیا د په نتیجه کې کامیاب او ناکام او دا سلسله. او بالاخره 12 14 15 14 کاله وروسته داسې یو نسل منځته راځي چې هغه باید بیا تغییر راولي. دې ته ما څوک نه پرېږدي. جنګ روان ده، کوڅه په کوڅه، کور په کور، ځنګل په ځنګل، دره په دره، غر په غر، دا جنګ ده. زه باید د داسې وسیلې نه کار واخلم چې جنګ یې متاثره نه کړی شي. توپ یې مخه ونه نیولی شي، ټانګ یې مخه ونه نیولی شي، بم یې مخه ونه نیولی شي، طالب یې مخه ونه نیولی شي، ملا یې مخه ونه نیولی شي، او مسجد یې مخه ونه نیولی شي، محراب یې مخه ونه نیولی شي، ملک یې مخه ونه نیولی شي، دادا یې مخه ونه نیولی شي، عادي یې مخه ونه نیولی شي. زه باید څپو نه کار واخلم. دا څپې به د هر چا د کمپلې لاندې ورننوځي، بړستنې لاندې به یې ورننوځي، د لور لاس ته به یې ورځي، موبایل به ورځي د لور لاس ته، لور به هلته پکې هغه څه ګوري چې د پلار نه بېغمه په خپلې کمپلې لاندې هم کتلی شي. بیا یې راډیوګانې توضیح کړل، تیارونه یې راډیوګانې راوغورځولې. امریکایي پوځیان به چې هره خواته تله، پیټۍ پیټۍ راډیوګانې به یې وړی، او چې چیرې به یې خلک لیدل هلته به یې راډیوګانې توضیح کولې. تاسو به یادېږي 3 رقمه، هم به یې د لمر نه چارج اخیسته، هم به یې د انډل نه چارج اخیسته، هم به یې د بیټرۍ باندې کار کاوه. دا یې تقسیمولې. ولې؟ ځکه هلته رند کارپوریشن تحقیقاتي مرکز هغه دا څېړنه کړې وه چې تاسې افغانستان د دوی په اصطلاح چې کور کوئ، نو د څپو د لارې نه، د څپو له لارې نه په یو کال کې کېږي. مکتب ته به 14 کاله وباسي، مصرف هم پرې کوي، او بیا به د مکتب معلم یا به د تا خبره مني یا به نه مني. هغه چې څونه د تا د تنخوا نه متاثر کېږي، تر دې ډېر ملک نه، خان نه، مولوي نه، محراب نه، د جمعې له واز نه، خپل قوم ولس مسؤلیتونه، شرم،
خجالت د دې شیانو نه هغه ډېر متاثر کېږي هغه ټول پیغام نه رسوي دی ولس ته ځکه هغه خپله د پیغام په دې کې لا نه ده چلېدلی یو به په دې کې انسټالوي په معلم کې معلم به په شاګرد کې انسټالوي شاګرد به بیا معلم کېږي هغه به د ټولنې ته مخکې کېږي یا به انجینر کېږي یا به ډاکټر کېږي نو بیا یې فورا څپې تسخیر کړي د څپو له لارې 2500 راډیوګانې 15 تلویزیونونه د سینما لپاره خلک راوغوښتل شول د تیاتر لپاره راوغوښتل شول د مجلو لپاره راوغوښتل شول اخبارونو لپاره راوغوښتل شول د ادبي ټولنو لپاره راوغوښتل شول مترجمین راوغوښتل شول د هر هنري او تعلیمي فعالیت لپاره خلک راوغوښتل شول ښې پرېمانه پیسې ورته ورکړل شوې نو خلک یې راوغوښتل خلک چې راوغوښتل د دې لپاره یې راډیوګانې په سلګونه جوړې کړې تلویزیونونه ورته جوړ کړل هر تلویزیون بیا په لسګونو برنامې درلودي هر برنامې بیا په لسګونو خلک نور په کار وو د ترفیهي جانب لپاره نور په کار وو د تحقیقاتي جانب د نور په کار وو د تصویري جانب لپاره نور په کار وو د تفسیري لپاره نور په کار وو د فکر او نظر خاوندان دا بیا نور په کار وو دا هر تلویزیون یو لوی تبلیغاتي دستګاه یو ولس د تسخیرولو لپاره یو نظام وو چې مستقیما د چی سره کار وو د ذهن د سایکالوژي د عواطفو د احساساتو د دې سره کار وو نو بیا دا وسایل ورته په لاس ورکړه دا خلک هم ورته راوغوښتل چې مازې په یو شي باندې به هم پیاده مازې په یو شي باندې هغه یې راوغوښتل او مقرر یې کړه چاته 100 200 300 500 تر $1000 یوه مرحله بیا داسې تېره شوه راغله چې دوی یو بل رګ په افغانانو کې وپېژانده چې د افغانانو د لویې برخې موسیقي خوښېږي دمان یې نه خوښېږي دمتوب یې نه خوښېږي خو د دوی اوازونه دا یې خوښېږي د دوی سازونه دا یې خوښېږي نو بیا یې په ټول افغانستان کې په ټولو ولایاتو کې په ټولو ولسوالیو کې او تقریبا په ټولو کلو کې چې څومره ډمان و چې د دوی هنرمندان دوی سره بیا مرکې شروع کړې تر دې چې نور زیاتې خلاص شول بیا به اعلان کاوه د امریکا راډیو که چاته معلومات وي کوم ځای کې داسې څوک چې سندرې ویلی شي یا سندرې کوم وخت کې ویلي بیا داسې بوډاګان چې غاښونه به نه وو خوله کې به یې ژبه چې کړ شو په وړوپ وړوپ به یې کول خو دوی به سندره پرې ویله تاسې به یادېږي که نه دا خلک یې مقرر کړل او بیا یې دا ټولنه واخیسته یو وار یې د موسیقي په دې څپو کې داسې هوایي کړه چې فکر تدبر اندیشه د ښو د بدو ترمنځ تفکیک دا د خلکو نه هیر شو ښځې مستې شوې نجونې مستې شوې هلکان هم مست شو هر چیرې موسیقي یوه راډیو به داسې وه چې په ورځ کې به یې 10 ساعته یوازې سندرې خپرولې 10 ساعته یوه راډیو به داسې وه چې په ورځ کې به یې 7 ساعته سندرې خپرولې بیا یې په دې م اکتفا ونه کوله بیا یو مؤسسه پیدا شوه نوم یې اوس رانه هېر دی خو که لږ پسې وګرځم نوم به یې را پیدا شي هغې به بیا نوې سندرې جوړولې کمپوز کولې په ډمانو باندې په ازبکي په فارسي په پښتو په پشهي په دوه باندې به نوې سندرې کمپوز کولې موسیقۍ سره بیا به دا ثبتولې او بیا به خپلو نمایندګانو ته ورکولې چې د کابل د ښار په دروازو کې ودرېږي چې شرق ته کومه لاره وتلې ده او جنوب ته وتلې ده او غرب ته وتلې او شمال ته وتلې بیا به د سورلۍ موټر درول تلاشۍ سره په خلکو به یې کیسټې توزیع کولې د موسیقي وایي تاسې غمونه ډېر لیدلي دي دا وخت رنج پې باندې ګل کړي ساعت هم تېر شي دا یو سنجول شوی برنامه وه دوی د یو مکملې برنامې سره راغلي وو او راغلي دي لاشته او دا برنامې وخت په وخت تغییر کوي د زمانې مطابق د ضرورتونو مطابق دغه ټول لښکر چې دوی استعمال که د ذهنونو په تسخیرولو د افکارو په خپرولو د خلکو د زړونو په قانع کولو او د داسې یو نسل په ایجادولو چې باید د دوی خبره واوري د دوی سره خبره ومني د دې لپاره د لښکر ټول څوک و دا د ادب د طبقې خلکو بې ادب او د ادبیات یا په بل عبارت هغه خلک و چې ټانک توپک بم بارود د دې سره کار نه و قلم سره کار و هنر سره کار و کتاب سره کار و فرهنګ سره کار و ګډا سره کار و موسیقي سره کار و ترجمې سره کار و بیا د دې لپاره چې یو څه د فکر او د نظریې خلک نور چې لږ غوندې باهوشه دي مست شوي نه دي څپې نه پسې اخلي لږ غوندې غور هم کوي د هغو دپاره بیا بله برنامه ونیوله
USAID او نورو مؤسسو چې باید غربي ادبیات او د غربي ارزښتونو یا د غربي ناولونو کتابونه هغه ترجمه کړي راوړي پښتو فارسی ته ازبکی نورو ژبو ته د تولستوی کتاب راوړه د نیچه کتاب راوړه د ټولنیز تړون کتاب راوړه د دیموکراسي د بنیاد ادبي کتابونه د سیاسي فلسفي کتابونه د ټولنیزو علومو او د ټولنیزو معیارونو کتابونه د ترجمه کړل او ډېر خبره کړل په یو کتاب باندې $2000-3000 ورته اخوزامه ورکوله دا یې ولې وکړل دا د هغو خلکو لپاره چې هغه څه پوهېږي چې ځان لږ درانه ګڼي هغه به په دې مصروف کړو چې ډول ته ګډېږي هغو ته به اتڼ بېرته راغی اتڼ یو مقدس شی شو بېرته هر اتڼ ما یو د نصاب باندې هغه ور وکاوه اول صنف ته 12 صنف پورې د نصاب ما سره شته د اول صنف نه چې د اتڼ سلسله شروع ده تر 12 په هر کتاب کې د پښتو کتاب کې د فارسی چې هر یو کې ګوري د هر کال کې د ګډا یا د اتڼ یو ډول شته ده یا یو ډول ده یا وسایل دي یا فضایل بیان شوي دي خو چې هغه څوک ډول ته نه مستېدل او ځانونه داسې فیلسوفانه فکر خاوندان ګڼل هغوی ته غربي کتابونه ترجمه کړل تر دې چې علم او ادب او فکر او قانون او اجتماع دا خو ورته ترجمه کول دا خو لا څه کوي بیا یې پردي دینونه ورته ترجمه کړل اوس د هندویزم مسلسل ترجمه روانه تان وپاڼه ګوري عبدالجمیل ممتاز په نامه باندې یو څوک لګیا د مسلسل هندویزم ترجمه کوي افغانانو ته وړاندې یو هلک یو نجلۍ د صوفي کتاب صوفي نړۍ دا نوی کتاب چاپ شوی فیلسوفانه کتاب دی هغه اصلا په دې باندې خبره کوي دا کتاب چې د انسان څه دا کون څه شي دا پیدا شوی څه لپاره دی باید وکړي څه په داس حال کې چې دغه خبرو جوابونه دغه پوښتنو جوابونه هم په قران کې په حدیث کې په اسلامي عقایدو کې خپاخه کړه په عقل او نقل برابر دی پیړۍ نه منل شوی دا جوابونه تیار لرو څه ضرورت ده چې موږ اوس د ډنمارک دی یو پوهنتون د استاد د فلسفې نه دینی پوښتنو ته ځوابونه پیدا کوو یا دینی شرعي پوښتنو ته فیلسوفانه ځوابونه ورته پیدا کوو دا ساده خبره نه ده شوق نه ده چې چا کړی د کتاب ترجمه کړی باید پردي دینونه دا ورته راوړل شي پردي فکري مبادي پردي عقاید پردي اصول دا ورته باید راوړل شي او ترجمه شي نو بیا ګوره د هندویزم په باره کې کتابونه راغلل د فلسفې په باره کې کتابونه راغلل د غرب ګرایي او اسپنایزیشن په باره کې کتابونه راغلل او دا ښه پریمانه ترجمه شول او ښه پریمانه په عالي کیفیت باندې چاپ شول او محتوا ویشل شول خلک ورته تشویق شول خلکو ته وظایف ورکړل شول چې باید په کتابونو تفسیري ولیکي تفسیري پې وکړي د معرفي دپاره برنامې جوړې شي بل کار بیا بله لوبه یې څه وکول هغه ده چې دوی ته دا ور معلومه چې افغانان په چا راټولیږي دا په ملا راټولیږي په حاجي راټولیږي په میا راټولیږي په هوښیار سړي راټولیږي په خان باندې راټولیږي د کلي په مشر باندې راټولیږي په دې خلکو راټولیږي دغه محورونه چې دا خلک پې راټولیږي دا باید تبدیل شي نور باید نظرانداز شي د خلکو له پامه ولویږي په ځای نور داسې محوري ځایونه نقطې خلک ایجاد شي دغه لپاره تبلیغات وشي شخصیت سازي ورته وشي چې ترڅو خلک دوی ته رجوع کوي د مسایلو په حل کې د عقایدو په اخیستلو کې د نظریاتو په خپلولو کې د یو جهانبینۍ په خپلولو کې په فکر او نظر جوړولو کې دوی ته باید رجوع کوي نو بیا په ملا او په طالب او په خان او په ملک او په میا او په دوب سي ډرامې پسخندونه مسخره دا جوړ شو او د نوو قیادتونو یا فکری قیادتونو او د نوو فکری ادبیاتو د ایجاد لپاره بیا د دوی خپل چرګوړي چې دوی روزلي وو دغوی لپاره بیا په ولایاتو کې مانځنې غونډې جوړې کړې په خوست کې نن فلانی صاحب لمانځل کېږي په لغمان کې نن د فلانی صاحب د لمانځنې غونډه ده هغه فلانی صاحب د څه شی یوازې پرون په یو موسسه کې کار کاوه د عقیدې او د فکر په نظر یا نشنالیست ده یا کمونیست ده یا لیبرال ده یا مټریالیست ده یو بلا ده د ولس د دین عقیدې فکر تاریخ تمدن د دې سره تړاو نشته له بل چینه او بشوي بل چا دلته پړسولای ده
نن په خوست کې فلانه صاحب لمانځه، په لغمان کې فلانه صاحب لمانځه، بیا په ننګرهار کې فلانه صاحب لمانځه، په مزار کې فلانه صاحب لمانځه، فلانه لمانځه. بیا د دې لپاره چې ځوانان په باندې مصروف کی، بیا چیرته خاصتو کې غونډې انجلۍ پیدا کا او هغه پوف کا رنگ کا چونم په باندې و زرخ برخه برابر کا به تلویزیون ته راوسل. دا نو د ټولنې یو نوې ځوانه ده، یو نوې انجلۍ ده. هغه بیچارهګي له خلې نه وي د شودو بویزي تر اوسه پورې په کور کې بیا دی دادا په خبر دي چې د دې په سر څه سودا روانه ده، څه لوبه روانه ده. دا فلانه امر خیله ده، دا فلانه خیله ده. والله یو شی وي بس یوازې دغه چیرې په کار ده، دغه شکل په کار ده. همدغه امر خیله تور طرف بدرنګه کچ بیا دې څوک په دفتر کې پریږدي. دا فلانه ده چیرته یو بیچارهګي انجلۍ چې په څه باندې پوه نه ده، مازه لګي حیات کمزوري شوی، به حیا شوی، هغه ارګ تراول او په ارګ کې بیا د بیرغ نه ورته ټکرای جوړ کړو، هغه بیا په عاشقانه تعبیرونه باندې ته د ټولنې ته وړاندې کړ. دا په حقیقت کې د ټولنې لپاره د نوو فکري قیادتونو، د نوو ارزښتونو، د نوو فکري ادبیاتو د ایجاد لپاره یو پروسه ده چې روانه ده. بیا په دې روشنګرۍ په نامه باندې درسونه شو په ښارونو کې. ما زاړه کمونستان یا لیبرالان یا مثلا دا هغه خلک په نوې اصطلاح باندې دوی ځان ته هیومنستان بولي او حقیقت کې دوی ملحدین دي، ځکه هیومنزم د الحاد یو بل نوم دی. هیومنزم وایي څه شته؟ هیومنزم وایي چې انسان من حیث انه انسان دا په خپله مقدس، او د دوی فلسفه او نظریه وایي څه شی؟ وایي چې انسانان په مجموع کې دا ټول کوشش کوي چې سعادت او خیر او نیکبختي او یو ښه وضعیت ته ورسیږي. وی دا په هغه وخت کې رسیږي چې د اختلاف او د انتشار او د جنجال او د یو بل په خلاف د جګړې دا عوامل منتفي شي، یو مساوات راشي. مساوات به څه وخت راځي؟ مساوات په هغه وخت کې راځي چې د تفاضل عوامل، د برتري عوامل دا له منځه لاړ شي. دا څوک نه وایي چې زه ځکه غوره یم چې مسلمان یم، دی یو ځکه غوره یم چې دا مثلا وایي زه هندو یم، بل زه ځکه غوره یم چې زه یهودی یم، زه ځکه غوره یم چې زه فلانه یم. وی دغه تفاوتونه یا دغه د برتري عوامل دا تر څو موجود وي، د تفاضل د عوامل وی دا ټولنه نه سره یو کیږي، دا یو د بل په خلاف جنگي. او د تفاضل یا د برتري عوامل ته چې ګورو دا عوامل تر مادي زیات معنوي دي، او د معنوي شي دا په اخر دي. د دې نه خلک ځانونه قرباني، اهل عیال قرباني، وطنونه قرباني. وی د دې لپاره چې باید مساوات راشي، باید څوک وي د تفاضل عوامل باید لري کو، د برتري د عوامل، د اختلاف عوامل د لري کو. د برتري عوامل چې وګورو د اکثره دینونه دي او عقاید دي. راځي چې د دینونو او عقاید نه ځان خلاص کو. وای چې دینونو او عقاید نه ځان خلاص کو نه د رامنځته کېږي به څه شي؟ وي ټول به موږ بیا د یو ارزښت خاوندان شو. هغه بیا څه شي ده؟ being human. بس سړیتوب، انسان بودن. د انسان بودن کې ته په حق یې، ولې؟ ځکه چې دوه پښې دي، دوه د لاسونه، دوه د سترګې دي، پزه دي، دوه سوري لري، خو د ما هم دغه شی دي. نو چې ته په حق یې، خو زه هم په حق یم. نو بیا به د حق او د باطل او د غوره او د ناغوره د دې ده سلسله به ختم شي په خپله. همدغه ته یې ویلې پخوا الحاد، اوس ورته وایي هیومنزم. دا یو عقیده ده په ټوله دنیا کې. په اروپا کې د دې هیومنزم تر شا لوی لوی فیلسوفان دي، هغه ملحدین دي. هغوی بیخي اله نه مني، د اله وجود نه مني، د پیغمبر وجود نه مني، د انسانانو ترمنځ د تقدس معیارونه دا بیخي مني نه. هغوی د انسان من حیث انسان دا په خپله مقدس دی. د ملحدانو ټولنه په افغانستان کې د انسان په نامه ټولنه، د انسان په نامه مجله خپروي. د ټولنې د تسخیرول لپاره بل جانب د ټولنې سایکولوژیک جانب دی یا نفسیاتي، هغه چې دغه پرانا کې د سلوک خواله او بدوالی پیژندل کیږي. عقاید له دینونو اخیستل کیږي، له وحی یا له فلسفو اخیستل کیږي. خو انساني سلوک کړه وړه تصرفات د دې معیارونه دا یا هغه علم چې د دې نه بحث کوي هغه سایکولوژي ده یا علم نفس ده. د دې علم نفس لپاره دوی دومره اهمیت ورکړي چې د دې لپاره یې یو څو وړو چرګوړي ورو پړسول پوي کړو دا فلانه عظیمی صاحب، دا فلانه صاحب د سایکولوژي متخصص ده او د علم نفس ماهر ده. د بیا ټولنې ته ذهنیت ورکړي، ټولنې ته د سلوک اصول او معیارونه ورکړي. دا ښه ده، دا ښه نه ده، دا باید ښه وګڼل شي، دا بد وګڼل شي. هغه فلانه سلوک چې ده هغه پردی ده، هغه خپل ده. دغه سلوک اوس کار ورکوي، دا نه کوي. اوس انساني ټولنې پرمختګ کړی، تطور یې کړی دی، اوس دا ورته پکار ده د دې ټولنې سایکولوژي ته نوې تشکیل ورکوي. د چا د بنیادونو او د معیارونو په اساس باندې د غرب، د اسلام نه،
د دین نه، د عقیدې نه، د پیغمبر نه، د صحابه نه، د اسلامي تمدن نه، د اسلامي ارزښتونو په بنیاد نه، د غرب د ارزښتونو په بنیاد باندې، د فروید د ارزښتونو په بنیاد، د نیچه د ارزښتونو په بنیاد، د هوبز د ارزښتونو په بنیاد، د سپنسر د ارزښتونو په بنیاد د ټولنې سایکالوژي ته نوې تشکیل ورکوي. ترڅو چې څه ته دوی ښه وایي څه ته بد وایي هغه معیارونه باید دوی ورته وټاکي. خبره لږ رانه اوږده شوه. د ادبیاتو خلک دا دوی ته مهم دي، چې مهم دي نو ما ته مهم دي، ما ته مهم دي ځکه دا اصلا د یو ولس د نیولو د تسخیرولو یا د یو ولس د خپل عقایدو نه د پردي کولو یا په خپل عقایدو د ټینګ باثباته پاتې کولو لښکر یې دوی دي. دا واګي د دوی په لاس کې دي، ورسستول ورشقول، پردي افکار ورته خپل معرفي کول، خپل افکار نه زړه بدی کول، زړه توري کول، متنفر کول. دا لیک ځکه خو غرب دې ته متوجه ده او تر ټولو زیات هم دوی وپالل چې په هر قالب کې او هر خانه کې دي نو تر ټولو دوی زیات وپالل. رادیوګانې، تلویزیونونه، مجلې، اخبارونه، ټولنې، مطبعې، وسایل، د وینا او د خطاب منبرونه دا ټول په اختیار کې ورکړل. هغه بله طایفه چې ما درته ویلي چې د هغوی سره مې ډېره جوړه ده چې باید ورسره وګورم او ورسره ناسته وي، هغه د حقوقو د پوهنځي فارغان یا محصلین. دوی سره مې ولې جوړه ده ځکه هغه کوم مخکې جانب چې ما درته یاد کړه د ادبیاتو هغه عاطفي جانب ده، د عواطفو ایموشنز. دا جانب چې ده دا اوس عدلي حقوقي معیارونه دي د ټولنې ترمنځ یا د ټولنې د افرادو او یا د ټولنو ترمنځ د راکړې ورکړې او حق او باطل د معیارونو پیژندل. دا د حقوقو د فاکولټي خلک بیا دغه د حقوقو فاکولټي ته یا د حقوقو خلکو ته یا د حقوقو کتابونو ته یا دغه ټولې سلسلې ته ولې دوی ډېر ترجیح ورکوي، ولې ورته ډېر اهمیت ورکوي؟ هغه ده چې دوی دلته غواړي د شریعت په ځای، د قرآن په ځای، د حدیث په ځای، د فقه په ځای، د اسلامي اجتهاد او استنباط په ځای او د هغه لوی غني فرهنګ په ځای چې په لکونو یا په میلیونونو کتابونه کې تدوین شوي په تیرو 1400 کلونو د دې ټولو په ځای باندې نوي معیارونه وضع کړي، وضعي قوانین. دغه وضعي قوانین راوړي د شریعت په ځای جاګوزین کړي او د ټولنې حاکم یا د ټولنې تنظیمونکي معیارونه او اصول او قوانین او لوایح دا په هغو بنیادونو باندې ودروي چې هغه د مسلمانانو لخوا نه دي، هغه د غرب د فیلسوفانو لخوا نه دي. د غرب فیلسوفانو چې د انسانانو د تنظیمولو لپاره کوم نظریات وړاندې کړي دي او قوانین وړاندې کړي دي او د حل او د حرمت، د حلالوالي، د حراموالي فیصلې کړي دي، د حسن او د قبح فیصلې کړي، دا کار حسن، دا کار قبیح، دا ښه، دا بد، د دې فیصلې کړي. په دې کې دوی وضعي قوانین وضع کړي دي. وضعي قوانین دوی ولې وضع کړي؟ ځکه په اروپا کې او په غرب کې په مجموع کې هغوی دین ریجکټ کړی ده، هغه مسترد کړی ده، دین نه غواړو ځکه چې هلته دین کلیسا وړاندې کاوه خلکو او کلیسا د استبداد مرحلې ته رسېدلې وه. عقل ته، فکر ته، نظر ته، انساني برداشت ته دې شیانو ته اجازه نه ورکوله چې استعمال شي. بس چې موږ څه وایو اروپایان ته نه تنګ شو، هم یې کلیسا ړنګه کړه او هم یې د ټولنې نه د هغوی صلاحیت ختم کړ. خالیګاه په څه شي ډکه کړه؟ په وضعي قوانینو. په وضعي قوانینو چې ډکه کړه نو بیا یې کلیسا ته ویلي او کشیش ته ویلي د ما په ژوند کې، د ما په حلال او حرام کې، د ما په روا ناروا کې، د ما په تجارت کې، د ما په سیاست کې، د ما په ډیپلوماسۍ کې، د ما په قوانینو کې، د ما په سزا او مکافات کې نور د تا کار نشته. ته په خپله کلیسا کې اوسېږه، که مې شوق راغی د یکشنبې په ورځ به درشم یو څو نغمې به در سره واورم، که نه ما پسې به راوځې نه به په سیاست کې راپسې راوځې، نه به په نظامي ګرۍ کې راپسې راوځې، نه به په امنیت کې راوځې، نه به په قوانینو او په عدلۍ کې راپسې راوځې، نه به په اخلاق کې راپسې راوځې، نه به په تمدن او فرهنګ کې راپسې راوځې. بس ته په کلیسا کې بس نور تا په موږ استبداد تیر کړی. دا نور شیان به موږ له څه شي نه جوړوو؟ د قوانینو د وضع دپاره دوه اصول وي، یو یې عقل، یو یې نقل یا وحی. وحی خو دوی ونه منله، ختمه شو. څنګه چې تورات انجیل نه مانه، زبور ونه مانه، کلیسا یې ونه منله، کشیش یې ونه مانه، دغسې قرآن او حدیث او دین او پیغمبر د موږ دا ورسره قیاس کړل چې دا همدغه شی.
بیرته پاتې شو یوازې عقل او د دې عقل ترڅنګ یو بل شی ده ځکه د عقل چې ده دا متفاوت ده د چا سره ډیر دی چا سره لږ دی چا په عقل دا ښه ده د چا په عقل باندې هغه ښه ده نو بیا ویلې چې فیصله به څه شي کوو د عقلونه خو متفاوت دي چې عقلونه متفاوت دي نو دې چل وکړو چې اکثریت باندې فیصله چې اکثریت ارڅو که د احمقانو اکثریت شو بس هغوی قوانین جوړوي ځکه هلته ارزښت چې دی عقل ته ور نه کړی شو د عقل په نامه خبره شوه چې موږ به د عقل په بنیاد قوانین وضع کوو بیا خو عقلونه متفاوت وو زه د ما عقل ښه ده دی وایي د ما عقل ښه ده بل وایي د ما ښه ده بل وایي زه ډېره تجربه لرم دا بل وایي ته بېسواده ما پروفیسري اخیستې په حقوقو کې ما دا کړې وه اختلافات بیا رامنځته شوي متحد معیارونه نه پیدا کېدل نه جوړېدل نو بیا ویلې څه به کوو وایي اکثریت اقلیت او اکثریت خبره رامنځته شو اکثریت باندې به فیصله کوو اکثریت د چا ځای ونیو د اله ځای ونیو د اکثریت فیصلې ته څه ویلې سوورانټي هغه علیا یا اعلی حاکمیت ده چې نه خپل ځان سره مساوي حاکمیت مني نه تر ځانه پورته بل حاکمیت مني د اکثریت فیصلې ته ویلې سوورانټي د اکثریت فیصله شو دغه اکثریت اوس که احمقانو اکثریت شو بس موږ یو قانون جوړوي ځکه هلته به اوس هر سړی مغه خپل ډلې ټپلې ته هغه ورکوي کله به داسې هم شي د ټرمپ غوندې د سوپریم احمق غوندې انسان یو خو سوپر احمق یو هغه د سوپریم احمق د سوپریم احمق غوندې سړی به هم راشي هغه به د امریکا رئیس جمهور ټول ولس ادارې استخبارات نظام خارجه داخله دیپلوماسي حقوق عدلیه تعلیم دا ټول به دا وړ سړی نه ده خو هلته بل د دوی اله امر کړی ده اکثریت دوی امر کړی چې د ما به حکم مني د دوی اله د دوی په ذهنونو کې څه شی ده اکثریت د ترای ورکړی دا ټول په مقابل کې عاجز دي احمق سړی به د رئیس جمهور شي دغه وضعي قوانون دلته راوړل په اسلامي نړۍ کې د اسلام د شریعت د قرآن حدیث د اسلامي اجتهاد د علماو د آراو د نظریاتو د دوی د کوششونو کاوشونو مخه پې ونیوله هغې ټول لغوه کړه په ځای وضعي قوانین په هر څه کې حاکم کړه په سیاست تجارت نظامیګري حقوق عدلیه څونه شیان ښه بد پېژندل معیارونه وضع کول د ښه او د بد حکم کول د دې په ځای وضعي قوانین دغه وضعي قوانینو بیا څه وکول دا ټولنه یې واخیسته دوباره یې له سره تنظیم نه وکړه نوی تنظیم ورته ورکړه ځکه دوی قوانین وضع کړه دا باید ومنلی شي چې څوک یې نه مني هغه مجرم ولو که هغه شیخ الحدیث وي ولو که هغه فقیه وي ولو که هغه د کلي تر ټولو هوښیار انسان وي هغه باید زندان ته واچولی شي ولې ځکه دا نوي قوانین دی نه مني یو قوانین وضع کړه اوس د دغه قوانینو په مقابل کې که څوک د عقل او د تدبر او د منطق په بنا باندې هم راپورته کېږي او مناقشه یې کوي مخالفت یې کوي رده یې هغوی ته جرم کړی د قانون په خلاف راپورته شوی جهاد به د الله حکم وي په وحی به رانازل شوی آیتونه به پرې راغلي دوی به یې نوم بدل کړي تروریزم او د تروریزم په خلاف یو قانون پاس کړي اکثریت په امضا کې باندې وښیي رئیس جمهور به توشیح او جهاد د څه شی عبادت او چې هر څو دغه عبادت کوي هغه مجرم هغه باید په زندانو کې واچول شي ولې ځکه وضعي قوانین وایي دا جرم ده نو په دې باندې د منګه ټولنه یا د اسلامي ټولنې د حقوقو د فاکولټي یا د فاکولټو د فارغانو په لاس باندې دوباره ری اورګنایز کړي بیا یې دوباره تنظیم کړي په هر لحاظ باندې د قوانینو معیارونو په لحاظ هم او د ارزښتونو په لحاظ چې کوم ارزښت ښه کم بد او څوک بیا چې د نو قانون مخالفت کوي هغه زندان وهل ټکول تبعید شړل بدنامول تړل دا مسایل دا پکې راغلي په حقیقت کې د حقوقو فاکولته د طاغوت فاکولته ده ځکه په قرآن کې طاغوت د هغه ته ویل شوی چې د شریعت په مقابل کې درېږي یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به دوی غواړي چې کعب بن اشرف ته طاغوت ته خپلې فیصلې وړاندې کړي خپل قضایا د فیصلې لپاره وړاندې کړي په داسې حال کې چې دوی ته امر شوی دی چې په هغه د کافر واوسي اوس کعب بن اشرف څوک دی یو قاضي دی له موره یهودی یو مشرک یو قاضي دی بلکې یهود مشر ګڼي ځکه له موره نسب په هغه کې یهودو کې ارزښت لري سره یهودی پې ګڼلی
الله امر کړ چې په د کافر شي یعنی مې منئ خو خلک ورځي هم ته فیصله ورته وړي الله دغه فیصله کوونکی ته چې دی الله د پیغمبر د فیصلې نه اخواته په بل څه فیصله کوي هغه الله طاغوت ویلي اوس تاسو ماته وایئ چې د حقوق په فاکولته کې د چا نظریات او د چا قوانین او د کوم قوانینو مبادی دا کې تدریس کیږي قرآن حدیث فقه اسلامی اجتهاد د علماو کوششونه او که وضعي قوانین دغه وضعي قوانین بیا د سوټي په زور باندې عملي کیږي او چې څوک نه عملي کوي هغه مجرم ځای زندان وهل ټکول یا پولیګون ژوندي خښول بلډوزرونه باندې ورته کندې وستل بیا پکې ورچول کمونستان هم دا وایي دا د نوي وضعیت او د نوي قوانینو مخالفت کوي دا باید محو شي ختم شي په زرګونو خلک هم داسې ختم کړو نو د حقوقو فاکولته په حقیقت کې دا د طاغوت فاکولته ده او د موږ ګلالي ځوانان پکې ورغورځېږي په دې خاطر چې په دې باندې وظیفه پیدا کیږي ډالر پکې ګټل کیږي ولایت ولسوالي ماموریت مدیریت دا په باندې پیدا کیږي نو بیا بیچارهګان هم دې ته ارزښت ورکړي کفار هم دې ته ارزښت ورکړي دوی هم دې ته ارزښت ورکړي په لوی لاس باندې طاغوت غېږې ته ځان وراچوي د دې خلک سره د ما جوړه ده په دې خاطر نه چې دوی دښمنان دي او د ما له دښمن سره جوړ په دې خاطر دا د ما ورونه دي د موږ بچیان دي دا د موږ د زړه ټوټې دي دا د موږ د وطن برخه دي دا د موږ د تمدن وارثان دي دا د موږ د دین او د ارزښتونو مدافعین دي دا باید پوکو دوی ته ووایي چې وګوره ووایه خپل قوانین پکې ووایه که خپل قوانینو اجازه درکوي درته بالکل د حقوق او د عدلیې د بخش انتخاب کې ووایي خو که ارزښتونه پکې پردي وي معیارونه پکې پردي وي احکام پکې پردي وي قوانین پکې پردي وي نو بیا خو ته د الله په خلاف درېږي ته خو بیا د دین په خلاف درېږي ته خو د پیغمبر په خلاف درېږي ته خو د ټول اسلامي اجتهاد په خلاف باندې درېږي ته خو بیا د سوټي په زور باندې د سپینوزا نظریات دلته راوړي د افغانستان په دشتو په غرونو په درو په دې کې په خلکو باندې عملي کوي نو بل مې د دې طایفې سره د ناستې ډېر شوق وي د ادبیاتو والا او ترڅنګ چې دغه خلک باید وپوهولی شي کاش کې د موږ ملا دوی ته توجه وکړي کاش کې د موږ ملا په دوی مهرباني وکړي کاش کې د موږ ملا د دوی ذهن او فکر ورخلاص کړي مجالس ورسره وکړي کاش کې د موږ ملا د دوی زړونو ته ورکوز شي او الته د اسلام محاسن ورکې غرض کی نهالي کی د اسلام ښېګڼې او د اسلام حقانیت دا ورکې ورغرض کی الته نهال کی او وخت په وخت په خپل عاطفه او مهرباني ترحم باندې آبیاري کی او د خلک پرې نه دي چې له اسلامه وتښتي او د بل چا په دامونو کې او په جالونو کې راګیر شي درېیمه طایفه خلک شمال فعل چې ډېر د اهمیت وړ خلک دي هغه د پولیټیکل ساينس یا د سیاسي علومو خلک ځکه دا خلک دي چې روابطو لپاره د ضوابطو لپاره به معیارونه ټاکي دا خلک دي ټولنه به تنظیموي دا خلک دي ډیپلوماسي وکړي دا خلک دي چې خارجه وزارت به سمبالي یا دا خلک دي چې داخله وزارت به سمبالي یا مختلف بخښونه هم دا خلک دي چې د قوانینو په وضع کې به دا خلک دي چې د ټولنو او د انسانانو او د ولسونو د دوه سره تعامل کوي که دوی خپل ارزښتونه درلودل نو ټولنه به په اسلام باندې ځکه دوی اجرایي قوت وي اکثره یا دوی تمثیلي ډیپلوماسي سیاسي قوت هم دوی وي هم دوی به پارلمان تشکیلي هم دوی به مثلا وزارتونه کوي هم دوی به وظایف کوي هم دوی به د ټولنې تنفیذي اگزیکټیو دا وظایف به هم دوی په غاړه باندې اخلي که دغه خلک په اسلام وروزل شول نو ټولنه به اسلامي او که دغه خلک بل چا وروزل بیا به دا ټولنه په اتومات شکل او په اجتماعي شکل باندې په پردیو معیارونو باندې روانېږي په پردیو ارزښتونو به قانع کېږي نو دا درې طایفې ډېر مهم خلک دي د ادبیاتو والا د حقوقو والا او د سیاسي علومو والا او څلورمه طایفه د دین شریعت فاکولټي والا ولې ځکه د شریعت فاکولټي ته دوی دوه اهمیت ورکړی نه ده چې باید شریعت پکې زده شي بلکې د دوی نه یوازې د میک اپ یو وسیله جوړه کړې ده هغه د میک اپ هغه نه د بیغونه چې قسم رنگونه پکې دا ښځې چې خپل ځان په باندې ډولي کوي زیړو تورو شینو بس د دولتي ملایانو د فاکولټونو دوی دغه یو شی بس هغه نظام ځان په باندې ډولي کوي چیرته د سرخی ضرورت دي سرخی په ځای کې ولګي که چیرته د زرکو ضرورت دي د زرکو په ځای باندې ولګي حلال په باندې حرام کې حرام په باندې حلال کې ولسونه ته دوی ورمخې دا ګوره پګړې په سر د ګیرشته په مغزو کې کلیسا کار کوي لګي
بس په خپل باندې خلق ته آیات او حدیث وایي. دا بیا دوی استعمالي د ټولنې د تسخیرولو، د حقایقو د مسخه کولو او د منافقت لاره نه په خلکو کې د خپل تاثیراتو د خبرولو او ولس د دوکا کولو لپاره بیا دوی د ملا استعمالي. کوم ملا د مدرسې ملا نشي استعمالولای، یو نیم به استعمال کی، خو دوی به هغه ملا استعمالي چې دروازه د نصاب ورته ټاکلی او بیا هر چیرې د شریعت او فاکولټي سره یو ټکی بل لګولای ده شریعه اند لا. هر چیرته د شریعت په فاکولټه کې د وضعي قوانینو تدریس دا ورسره ضروري دی، بیا دینه نه کیږي. ما لوستلی کوم زه د دې فاکولټي یم. اول شی چې په اول کال کې در باندې شروع کړي د قانون مبادی یا مبادی قانون او قانون التبع بل ځای سرچینه اخلي. نو دا مولا چې دا په ځای د دې چې خلکو ته د یو د دعوتګر او د امام او د پیشوا او د حق بیانونکي داسې چا حیثیت ورکړي، دا د اکثره د طاغوتي نظامونو لپاره د میکاپ د وسایلو کار ورکوي. بس نظام په بنظام ډول کوي، هر چا سره ټول عمر به لنډغر ګرځي، خو بس دلته به بیا پګړې به تړلې، ګیره به اوږده کړي، کشاف په ځان سره ودرېږي، سیاف په ځان سره ودرېږي، یو بله بلا په ځان سره ودرېږي څنګ په څنګ، یا به نوم د قاضي صاحب پې باندې کېږي. تاسې وګورئ په افغانستان کې یوه ډېره غلطه اصطلاح رواج دغه ده چې مازې د شریعتو د فاکولټې په دې انګړ کې پښه کېښوده بیا اتومات نور د فاکولټو هلکان څه ورته وایي؟ قاضي صاحب. دوی خپل منځو کې یو بل ته بیا قاضي صاحب وایي. قضا به ګر سره د قنداریانو فیصله لوستې نه وي، فارغ شوی بله نه وي، په اوله ورځ به دی قاضي صاحب بللی کېږي. په داسې حال کې چې نه قضا لوستلې، نه کړي، نه د شریعت معیارونه ور معلوم شوي، نه حق و باطل تر اوسه پورې پېژني، نه د قضا اصول لوستلي دي، نه مقارنه فقه لوستلې ده، نه اصول فقه لوستلې ده، دی قاضي صاحب ده. ولې؟ ځکه چې د قاضي صاحب دلته د یو دین او د یو علم نوم نه ده، د یو منصب نوم ده، او دی د شریعت فاکولټه دغه منصب دپاره وایي، دغه دین او د عقایدو او د دیني فهم د حاصلولو دپاره نه وایي، د دې منصب دپاره وایي. نو ځکه خو چنداور نه نوته زیاتې قاضي صاحب شي. دا نور الکان لا چې د نورو فاکولټوي هسې شوقي او بل ته ډاکټر صاحب انجینر صاحب وایي، تر څو چې هغه مراحل نه یې پوره کړي چندان یې زړه اوبه نه څکي پې چې زه به انجینر یم یا به ډاکټر یم، پسخند یې ګڼي. خو د دولتي فاکولټو ملایان او الکان دا بیا سم اتومات چنداور نه نوته بیا ځان قاضي صاحب ګڼي، ځکه چې قاضي صاحب په دې نظامونو کې د یو منصب نوم دی، د یو دین د بیان او د دین د تنفیذ نوم نه دی، د رشوت نوم ده، د پیسې نوم ده، د ټولنې د استغلال نوم ده، د خلکو د محتاجولو نوم ده، د دین د تحریفولو نوم ده. بس په دې خاطر باندې بیا وایي او بیا به شکل و صورت ورته مغسې مسخه کړی دی، بیا هم قاضي صاحب. شریعت به هم د کلیسا ویلی، یا به د سیکولرزم ویلی، د لیبرالیزم به ویلی، خو دی به قاضي صاحب بیا. نو دا څلور طایفې د ولسونو په تسخیرولو کې، وړاندې کولو کې او د هېوادونو په نیولو کې دا د مستعمرونو د نظر وړ خلک دي، د توجه وړ خلک دي، او تر ټولو زیاته توجه هم په همدوی باندې بیا. نو دا مازې یو مختصره مقدمه وه د تاسو خدمت کې مې عرض کړه او د هغه د دلچسپۍ وجه مې بیان کړه درته چې ولې دغو خلکو سره د ما جوړه ده ورسره او د مهربانۍ د وجه نه مې ورسره جوړه، ځکه که دا راخپل شول، ملتونه خپل، نظامونه خپل، استقلال خپل، عقیده خپل، فرهنګ خپل، او که دا پردي شول هر څه پردي شول.